د ازموینو ملي اداره په هیواد کې د ټولیزو ازموینو اخیستلو د یوازیني ارګان په توګه تل په دې هڅه کې ده چې د ازموینو نویو تګلارو او عصري سیستمونو په کارونې او همدارنګه د بشپړې روڼتیا، ټولنیز عدالت په تامین او د شایسته سالارۍ اصل په تطبیق سره د سالم رقابت له لارې د ټولنې مستعد او وړ کادرونه په ګوته او تحصیلي بنسټونو، علمي پروګرامونو، وظیفوي او اړوندو ادارو ته ور وپېژني. دغه اداره په وروستیو څو کلونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ او نویو طرحو څخه په ګټې اخیستنې توانېدلې چې د هیواد په کچه د کانکور ازموینې په پروسه کې شته ستونزو ته ځواب ووایي او ټولې هغه ننګونې چې ازموینې تر پوښتنې لاندې راوستې وي او کانکور ازموینې د خلکو او حکومت لپاره په یوه معضله بدله کړې وه له منځه یوسي. دا ازموینه اووه پړاوونه لري. لومړی نوملیکنه. د ازموینو ملي اداره تر هر څه د مخه د نوملیکنې فورمونه د پوهنې وزارت ولایتي او مرکزي اساسو په واسطه د هیواد ټولو ښوونځیو ته استوي. د نوملیکنې فورمونه د ښوونځیو مسؤلینو ته سپارل کیږي او د هغوی لخوا د 12مو ټولګیو فارغانو ته چې غواړي په ازموینه کې ګډون وکړي ویشل کیږي او د فورم ډکولو په اړه په ټولګیو کې د ښوونکو لخوا ورته لازم معلومات ورکول کیږي. د نوملیکنې فورمونه تر بشپړولو او د ښوونځي ادارې لخوا د تایید وروسته د ولایت پوهنې ریاست له لوري تصدیق کیږي او د اړونده نماینده یا استازي په لاس د ازموینو ملي ادارې ته راوړل کیږي. د نوملیکنې فورمونه په سیستم کې د ثبت لپاره د معلوماتو د ثبت امریت ته ورکول کیږي. په دې څانګه کې د هر ګډون کوونکي د نوملیکنې فورم څخه د هغوی شهرت سیستم ته ثبتیږي او د سیستم لخوا په اتومات ډول ګډون کوونکي ته یو ځانګړی آی ډي نمبر ورکول کیږي چې وروسته په همدې آی ډي نمبر ګډون کوونکي ته د ازموینې د شمولیت کارت، ځواب پاڼه او د پوښتنو کتابچه چاپیږي. دوهم، د ازموینې د شمولیت کارت. دغه کارتونه د ازموینو ملي ادارې په مطبعه کې چاپ کیږي او د دغو معلوماتو درلودونکی وي. له 12م ټولګي د فارغ شوي شهرت، آی ډي نمبر، انځور، د ازموینې وخت او ځای. دریم، بایومتریک. د شمولیت کارتونو له ویشلو څو ورځې وروسته ټول ګډونوال د ازموینو ملي ادارې مسؤلینو لخوا د بایومتریک معلوماتو د ثبت لپاره راغوښتل کیږي او یا د پروسه پر ټولو تطبیق کیږي. د بایومتریک معلوماتو د ثبت پر مهال داوطلبان باید دغه ټکي په نظر کې ونیسي. اصلي تذکره باید له ځانه سره ولري. د لاسونو ګوتې باید ښویه او پاکې وي څو سیستم وکولی شي په اسانۍ سره یې ثبت کړي. په بایومتریک سیستم کې د ګډونوال شهرت، فراغت کال، ښوونځي نوم چک، انځور او د ګوتو نښانونه یې ثبتیږي. څلورم، کوډ رشته. د کوډ رشتو لپاره ځانګړی جدول برابریږي. په دغه جدول کې د ټولو لوړو او نیمه لوړو تحصیلي بنسټونو د هرې څانګې لپاره یو ځانګړی کوډ ورکړل شوی او همدارنګه په یاده څانګه کې د داوطلبانو د جذب شمیر ښودل شوی. د دې جدول له مخې د ازموینو ګډونوال کولی شي د خپلې خوښې 15 بېلابېل کوډونه په نښه او د ازموینې په ورځ یې په ځواب پاڼو کې ورسوي. دغه جدول څو ورځې مخکې د ازموینو ګډونوالو ته ویشل کیږي. د ازموینو ملي ادارې د پلان سره سم چې د ازموینو د پیل په اړه د پوهنې وزارت سره په تفاهم تنظیمیږي، د ازموینو د شمولیت کارتونه له ازموینو څو ورځې مخکې ټولو ولایتونو ته استول کیږي او په ښوونځیو کې د 12مو ټولګیو فارغانو ته چې د ازموینې لپاره یې د نوملیکنې فورمونه ډک کړي وي ویشل کیږي. پنځم، پوښتنپاڼه. د پوښتنو کتابچه. د پوښتنو کتابچه د کانکور ازموینې مهم چاپي سند دی او د هر ګډون کوونکي لپاره جلا د هغه په آی ډي نمبر سره چاپیږي. دغه کتابچه د 160 څلور ځوابه پوښتنو درلودونکې ده چې پکې 43 پوښتنې د ریاضیاتو، 42 پوښتنې د طبیعي علومو، 39 پوښتنې د ټولنیزو علومو او 40 د السینې یا پښتو او دري او همدارنګه د جیولوژي اړوند پوښتنې شاملې دي.
د ازموینې نیټه او ورځ د ازموینو ملي ادارې ټولنیزو پاڼو، ملي راډیو ټلویزیون او د مرکزي او ولایاتو محلي رسنیو له لارې اعلانیږي. د ازموینو له پیل وړاندې د پوښتنپاڼو، ځوابپاڼو او نورو مهمو موادو صندوقونه د ټاکل شوي ممتحن پلاوي او استخباراتي مسؤلینو تر کلک نظارت لاندې د ازموینو حوزو ته په خوندي توګه لیږدول کیږي. ګډونوال د حاضرۍ له مخې د ازموینې په صحنه کې تنظیم او ځوابپاڼې ورته ویشل کیږي. د استادانو لخوا د داوطلبانو د لا پوهاوي لپاره د ازموینې طریقه، د ازموینې وخت، په ځوابپاڼه کې د ځوابونو رسولو او نورو برخو په اړه معلومات ورکول کیږي. کله چې ازموینه پیل کیږي، ګډونوالو ته د پوښتنو د حل لپاره ټاکل شوی وخت ورکول کیږي او د هرې برخې لپاره جلا وختونه ټاکل کیږي. د پوښتنو له حل کولو د مخه ګډونوال باید د پوښتنو کتابچې او ځوابپاڼې آی ډي نمبرونه د شمولیت کارت له آی ډي نمبر سره وګوري او ځان ډاډه کړي چې 3 وړه نمبر سره ورته دي. که چیرې یو آی ډي نمبر هم سره توپیر ولري، د ځوابپاڼې له حلولو مخکې باید موضوع له اړونده ممتحن استاد سره شریکه کړي. ټول داوطلبان د ازموینې په جریان کې د بایومتریک معلوماتو د ثبت کارکونکو لخوا چک کیږي. که چیرې د بایومتریک سیستم له لارې داسې شخص وپیژندل شي چې د بل چا پر ځای ازموینه کې ګډون کړی، ممتحن پلاوي ته تر ورپیژندلو وروسته مسؤلینو ته سپارل کیږي او اصلي داوطلب د ازموینو ملي ادارې د درغلۍ له لایحې سره سم په ازموینه کې د ګډون چانس له لاسه ورکوي. د ازموینې په وروستۍ برخه کې ممتحن استادان ګډونوالو ته د څانګو د ټاکنې او کوډ رشتو د رسولو په اړه معلومات ورکوي. داوطلب د کوډ رشتو جدول څخه د خپلې خوښې کوډونه په ځوابپاڼو کې په دقیق ډول رسوي او توروي او وروسته د پوښتنو کتابچه، ځوابونو پاڼه او د ازموینې شمولیت کارت ممتحن استاد ته سپاري او د ازموینې له صحنې څخه وځي. وروسته له دې چې ازموینه په بشپړه توګه پای ته ورسیږي، د ازموینې ټول اسناد لکه پوښتنو کتابچې، ځوابونو پاڼې، شمولیت کارتونه او نور مهم اسناد د حاضرۍ له مخې د ازموینو ملي ادارې کنټرولرانو، پوهنتون رهبرۍ او استخباراتي مسؤلینو په حضور کې په صندوقونو کې مهرلاک کیږي او په خورا خوندي ډول د ازموینو ملي ادارې ته لیږدول کیږي. 6 ځوابپاڼه دا هغه سند دی چې د ازموینې هر ګډونوال لپاره د هغه له آی ډي، شهرت او انځور سره سمه یوازې یوه دانه چاپیږي. دغه پاڼه کې ګډون کوونکی په مربوطه مستطیل کې دننه لاسلیک کوي، اوناس یا ذکور دایره توروي، د پوښتنو پر وړاندې د ځوابونو دایرې په سمه توګه توروي، د کوډ رشتو په جدول کې خپل کوډونه په دقیق ډول رسوي او په پای کې د ممتحن استاد لاسلیک پرې ترلاسه کوي. د او ام آر ماشین په واسطه د ځوابپاڼو د سکن پړاو د ازموینو په کمیټه کې صندوقونه د مربوطه هیئت او استادانو لخوا پرانیستل کیږي. د پوښتنو کتابچې، ځوابپاڼې، حاضري او د ګډونوالو کارتونه تصفیه کیږي. د پوښتنو کتابچې ځان ته بیلې او قرنطین کیږي او ځوابپاڼې د او ام آر سیستم خونې ته لیږدول کیږي. د او ام آر یا اپټیکل مارک ریډر یا د تورو نښو لوستو ماشین د مخصوصو تخنیکي چکونو وروسته ټوله ډیټا سیستم ته انتقالیږي. دا سیستم د ازموینو ملي کمیټې تر ټولو خوندي ځای دی. په دې ځای کې د استخباراتي مسؤلینو، اداري رهبرۍ پلاوي او کمیټې غړو په شتون کې د مربوطه تخنیکي مسؤلینو لخوا د ازموینو د پایلو پر چمتووالي یا د سکورینګ مرحله ترسره کیږي. په دې پړاو کې د پوښتنپاڼو تورې شوې دایرې چې مخکې د او ام آر ماشین په واسطه لوستل شوي، د ګډونوالو آی ډي نمبرونه او د تحصیلي څانګو کوډ رشتې د ځانګړو تخنیکي کمپیوټري پروسو له لارې په اتومات ډول کتل کیږي. سمو ځوابونو ته نمرې ورکول کیږي او داوطلبان د خپلو انتخابونو له مخې د اړوندو پوهنتونونو تحصیلي څانګو ته ورپېژندل کیږي. پایلې د سکورینګ پړاو نه وروسته د ازموینې پایلې بشپړیږي او د مطبوعاتي کنفرانس له لارې اعلانیږي. وروسته پایلې د ازموینو ملي ادارې په ویب پاڼه کې اپلوډ یا ځای پر ځای کیږي او داوطلبان کولی شي خپلې پایلې د آی ډي نمبر په داخلولو سره ترلاسه کړي. وروسته له دې چې د ازموینو پایلې اعلان شي، د ازموینو ملي ادارې لخوا هر تحصیلي بنسټ ته د ورپېژندل شویو محصلانو لیستونه ترتیب او د نوملیکنې لپاره اړوند بنسټ ته لیږل کیږي.
نوي محصلان باید په لومړیو 100 ورځو کې د نوملیکنې لپاره تحصیلي بنسټ ته مراجعه وکړي او خپل درسونه پیل کړي. که محصلان تر لومړیو 100 ورځو نوملیکنې ته حاضر نشي، د تحصیلي بنسټ لخوا منفک کیږي. دا یادونې وړ ده چې هر کال له کانکور ازموینو څو تنه مخکښان چې تر ټولو لوړې نمرې ترلاسه کوي د ازموینو ملي ادارې، لوړو زده کړو وزارت او د افغانستان مشرتابه لخوا د ډالیو په ورکولو سره ستایل کیږي.